سلامونه ټولو درنو او محترمو لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د وخت د مدیریت دریم درس دی. نن د لومړیتوب ورکولو تخنیکونو باندې بحث کوو. لومړی راځو د لومړیتوب ورکولو ارزښت په څه کې دی. موږ نشو کولی ټول کارونه په یو وخت کې وکړو. که وغواړو چې خپل وخت سم مدیریت کړو نو باید پوه شو کوم کارونه ډیر مهم دي او باید مخکې ترسره شي. ولې دا مهمه ده؟ د مهمو کارونو پر وخت ترسره کول مو هدف ته ژر رسوي. د بې ځایه فشار څخه مو ژغوري. تمرکز مو زیاتوي او ګډوډي کموي. مثلا که تاسې سبا امتحان ولرئ او هممهاله یو ملګری تاسو فلم ته دعوت کوي نو واضح ده چې درس ویل باید لومړیتوب ولري. دغلته یوه مهمه طریقه ده د ایزنهاور میټریکس په نوم باندې. دا یوه مشهوره طریقه ده چې د کارونو د مهم او عاجلتوب له مخې کارونه په څلورو برخو ویشي. لومړی عاجل او مهم. دا هغه کارونه دي چې هم مهم دي او هم باید ژر ترسره شي. مثلا د بورسي یا سکالرشیپ لپاره نن د غوښتنلیک وروستۍ نیټه ده. یعنی چې باید نن حتمی دغه ورکړئ ځکه چې عاجل دی او مهم خو هم دی ځکه سکالرشیپ دی. دوهم مهم خو غیر عاجل. مهم کارونه دي خو ژر ترسره کیدونکي نه دي، باید پلان ورته جوړ شي. مثلا د خپلې خوښې د پوهنځۍ لوستل ځکه ضرور دي خو اوږدمهالي پلان ته ضرورت لري، عاجل نه دي. دریم عاجل خو غیر مهم. دا هغه کارونه دي چې ژر ترسره کیدل غواړي خو تاسو ته ډیر ارزښت نه لري. که ممکن وي نورو ته یې وسپارئ. مثلا یو چاته د پوهنتون د امتحانونو د مهالویش په هکله معلومات ورکول چې تاسو کولی شئ د بل ملګري په واسطه یې هم وکړئ. څلورم نه عاجل او نه مهم. دا کارونه نه ضروري دي نه عاجل، باید له خپل ژوند څخه یې لرې کړئ. لکه په ساعتونو د ټولنیزو رسنیو کتل. څنګه کارونه طبقه بندي کړو؟ د خپل ورځنیو کارونو لیست ولیکئ. دا کارونه پورته څلورو کټګوریو ته واچوئ. عاجل او مهم کارونه مخکې ترسره کړئ. مهم خو غیر عاجل کارونه پلان کړئ. غیر ضروري کارونه لرې کړئ یا یې هم بل چاته وسپارئ. نو که چیرې تاسې د وخت کمښت احساسوئ نو ممکن تاسې کارونو ته لومړیتوب نه ورکوئ. دا تخنیک تاسې سره مرسته کوي چې هوښیار تصمیمونه ونیسئ، فشار کم کړئ او پر خپل هدف تمرکز وکړئ. ستاسو تمرین به دا وي چې خپل د سبا ورځې 5 کارونه ولیکئ او دا لاندې جدول ډک کړئ چې ستاسې دغه کارونه په کومو کټګوریو کې راځي. دا د وخت د مدیریت دریم درس و چې تاسو ته وړاندې شو. ستاسو د توجه څخه ډیره زیاته مننه. خوشحاله او کامیابه اوسئ.